یو سړی او ښځې نه ډېر تنګ ښځې نه ډېر تنګ نو چې مېلمه به راغی نو د ښځې به په مېلمه پسې کوتک راواغست مېلمه به مخکې منډې والې او ښځې به ورپسې منډې والې یا ربه دا څه په غضب اورېدلی یو مېلمه راغی د سړي ورته وایي چې وروره ته خو راغی او ډېر معزز مېلمه یې که ښځې ته مې اوس پته ولګېده چې مېلمه راغلی دی نو بس نه به ستا ځای په دې ځای کې او نه به زما ځای بس کوتکې به وي او راپسې به رامنډي څه وکړم مېلمه ورته ویل زه درته چل ښیم ښځې قمقل شی دی او داسې کې به درته دوکه کړم ویل ورشه ښځې ته دې ووایه چې یو مېلمه مې راغلی دی او ډېر لوی خان دی او ډېرې بنګلې دي او ډېر جایګیرونه یې دي ښځې که عزت دې وله وکړو غریبان یو بادشاهان به م کي ویلې ښه چې کور ته لاړه ښځه یې زمونږ غوندې قمقله وه ویل و ښځې ویله یو ډېر لوی خان راغلی دی او په اسلام آباد کې بنګلې دي او په حیات آباد کې هم بنګلې دي په صدر یونیورسټۍ کې هم بنګلې دي که عزت دې وله وکړو یو بنګله به راکړي او بادشاهان به م کي ښځه ورته وایي ښه اله لور ته وایي دا چرګوړی راونیسه چا ته وایي اور بل که چا ته وایي لږه حلوا باندې کوي اله ویل خان راغلی دی او بادشاهان کوي اله ویل بادشاهان کوي صاحب چرګوړی هم سور شو او حلوا هم پخه شوه او چټنیانې مو شوې او پیاز هم پکې غوس راغوس شو پلانې دا پیاز میاز چې غوس کي دي ته دوی دغه وایي یعنی د خدای قمقل شیخ دی سلاد دین پیژني زه نه پیژنم دا سلاد چې دی که نه دا د معززو لفظ دی پیاز میازې چې پرې کړي دې ته سلاد وایي دا سهار چای سره چې روټۍ موټۍ خوري دې ته ناشته وایي خان باندې روټۍ موټۍ وخوړه دا ښځه ورته وایي چې او خان ډېر غریبان یو مونږ مهرباني به دې وي چې مونږ له څه ځای راکړي ویل تیار شئ دې سړي دې خان ته وایي چې دې ښځې نه زه په اور کې پروت یم چې مې ته خلاص کې نو ویل غم مه کو خلاصوم دې ته هم نن دې ته خلاصوم بسترې بسترې تړلې دي او صاحبه په خرې کډه بار کړې ده خان هم روان دی او ورسره کوروالا هم روان دی او دا ښځه هم روانه په لاره ځي 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 یو کوی په مخه ورغی چې کوی ورغی د خان پکې داسې وکته چې راشئ دا بله وګورئ په کوی کې الله څه باغ و باړۍ جوړې کړي هغه باغچې او ګلونه په کوی کې وګورئ د ښځې زوی ورکو خاوند له ویل ته دا ونیسه لږ چې ځم دا کوی کې وګورم خو چې دا ورغه چې کوی ته سر ښکته کړو د خان رستو نه ټېله ورکړه غم دې شو چې لاندې لاړه سړي ته ویې مبارک شه غضب نه مې خلاص کړې او زه واپس خپل کور ته ځم سړی راغی زوی ورسره دی او د شپې زوی جاړي ماشوم دی مور پسې جاړي سړی کې خیال وکړو چې که دا ښځه مې غضب و که بلا وه او که هر څه وه اوس دا ماشوم مري نو سارے پڑے او بوکا او لرګی واغستو چې زم چې ښځه راوباسم چې پړی ورښکته کړی دی او لرګی پې پورې تړلی دی چې راکاږي یې او صیبه دروند شو خیال یې وکړو چې ښځه پې لرګي کېناسته جوړ چې راکاږي 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 چې پاسې راوختو په هغې کې یو بله بلا ناسته وه شیشه وه دا سړی ورته وایي غورځوم دی دا څه بلا ته خو زما ښځه نه ویل سړي هم یې نه غورځی ډېره لویه نیکي به در سره وکړم راویسته سړي ورته ویلې چې ما خو ښځې پسې دا بورکه کوزه کړې وه دا ته پکې څه بلا را ویل زه بلا یمه په دې کوی کې اوسېږم خو پرون یو ښځه را پرېوتې ده چې دې سپېږمو ته پې رالم نو لویه نیکي دې راسره وکړه چې دغه غم نه دې خلاصه کړم دې سړي ورته ویل چې اوس ما سره به څه نیکي کې ما سره بلا ورته وایي چې زه
اصل نه پیری ما زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کینم او بادشاه به وایي چې زما په لور پیریان دي څوک دمګری پیدا کوي او دا لور نه مې چې دا پیریان چا کوس کاغه ته به په نکاح کوم بس تراشه ته به دمم په ما چف کیو زه به ویم چې زه زما او بس بادشاه به لور در نکاح کی مزې به کوي بادشاه په لور پیریان کې ناسته صاحب اعلان وکړو چې کچا زما لور نه پیریان کوس که دا لور به ور په نکاح کوم دی ورغی چې ورغی صاحب ما سره اجازه شته د پیریان ویل دم یې کړ خو چې لور یې ولا دم کړه جکه جوړه شو ځکه چې پیری ته لرې شو خو پیری ورته وایي چې ځان نه شیخ فولاد بابا جوړ نه کی چې 50 کېنم ترازی دمې به بس تا کارو شو بس نور را نږدې نشي ویلې خج بس بادشاه لور ور په نکاح کړو بنگله ور کړو مزې شروع د پاکستان د وزیر بنگلا وا صاحب چې وزیر صاحب بوله راځي نو 6 لک روپۍ خو دغه په فرنش باندې لګي وزیر صاحب را روان دي دا چپرکټ خنه دي دا صوفا سیټ غلافونه خنه دي دا پلانې خنه دي دا پلانې دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناستا چې د وزیر په لور کې ناستا نو وزیر راغه بادشاہ ته وی چې دا ستا د لور نه پیریان د ستا زوم پاسولی د لګ مون کرم راولېګه چې زما لورم دم بادشاہ زوم ته ویل چې ورشه د وزیر لورم دم سړی اړه کې سوچ کوي چې بلا سره خو ما وعده کړی و چې په بل چا کې نه زب بیان درځم اوس پس کی خیر ورغه چې ورغه بلا ورته وی چې ما چې تا ته ویلو چې بل ځای ته بند راځي دا سړی ورته وی چې دل نیم راغلی چې تا د وزیر نه پاسوم د وزیر د لور نه دې ز پاسوم دل راغلی ما چې د کوینه هغه خزر راوته ده او ستا تاسو را نه وکړو نو ورته دیو خیم او کنا ا بلا ورته وی چې دا د وزیر لور مم در پرې خو چې خزه ته نه ونخه نن زمون خزه د دې